د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې د ملي یووالي د پیاوړتیا او ولسي ستونزو اورېدو په موخه یوه پراخه ولسي غونډه ترسره شوه. دغه غونډه د زابل ولایت مقام او دغه ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په ګډه همکارۍ جوړه شوې وه چې پکې د سیمې مشرانو، علماو، عامو اوسیدونکو او سیمه ییزو مسؤلینو ګډون کړی و. د غونډې په لړ کې د سیمې اوسیدونکو له اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ وښود او دغه راز یې د ښوونځیو جوړولو، کلینیکونو ته د لازمو امکاناتو او مسلکي پرسونل برابرولو او د یادې ولسوالۍ د عمومي سړک جوړولو په برخه کې یې خپلې غوښتنې له مسؤلینو سره شریکې کړې. اسلامي امارت سره موږ ملګري یو. دا زموږ ولس ډېر ضعیفه ده، ډېر بیچاره ده، خو موږ د همکاري څه کوو، که په دست سره یې، که په سر سره یې، که په مال سره یې، په هر تکلیف کې موږ ورته حاضر یو. دغه د ډم دی د منګوز په شایي کې منظور شوی دی. اوس موږ ته هېڅ دغه نه دی شوي، بل یو شفاخانې ته ډېر ضرور لرو، دغه عمومي لارې ته ډېر ضرور لرو، دغه د راده باندې 2 دانې پلونه دي، دغو ته ډېر ضرور لرو. په شفاخانه کې دغه نه لرو، دغه موټر چې زموږ مریض تر یو ځایه ورسېږي. ورته مهال د زابل مرستیال والي د ولسونو له همکارۍ خوښي وښوده او ډاډ یې ورکړ چې د خلکو ستونزې به په جدي توګه تعقیب او د امکان تر بریده به یې د حل په برخه کې ګامونه واخیستل شي. تاسې یو غیرتي ولس یاستئ، تاسې بې سارې قرباني ورکړې ده، شهیدان هم ورکړي دي، زخمیان هم ورکړي دي، هجرتونه هم کړي دي. موږ په تاسې باندې ویاړ کوو، په تاسې باندې موږ افتخار کوو. بلخوا د زابل امنیه قومندان په خپلو خبرو کې وویل چې د امنیت لا ټینګېدو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه امنیتي ځواکونه د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د هر احتمالي ګواښ د مخنیوي په برخه کې به پر وخت اقدام کوي. چې الحمدلله یو ښکلی امنیت خدای موږ ته سره کړی، سیاسي پیښې تقریبا صفر ته رسېدلي. کوم دښمن چې سر جګ کړی الحمدلله د سر جګولو نه مخکې الحمدلله امارت هغه له منځه وړی دی. زه تاسو ولسونو ته دا اطمینان در کوم چې د موږ مشران هر څه ته متوجه دي. دا سړکونه به مو خدای جوړ کړي، برقونه او بجلۍ به مو خدای راولي، خو چې خالص په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد موجود وي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې د مسؤلینو له لورې د هیوادوالو ستونزو ته پر وخت رسېدنه شوې او د لا غوره خدمتونو لپاره هڅې روانې دي.